د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د کوچني اختر او د پسرلي د پیل په ورځو کې له 160 زره ډېرو کورنیو سیلانیانو د دغه ولایت له تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې. د هغوی په خبره په دې ورځو کې د غزني سلطان بند، سرده بند، د خواجه عمري ولسوالۍ تفریحي سیمې، زیارتونه او نورې طبیعي او لرغونې سیمې هغه ځایونه وو چې تر ټولو زیات سیلانیان یې ځان ته راجلب کړي دي. د نیکمرغه کوچني اختر په ورځو رخصتیو په ورځو کې غزني ولایت ته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو همدارنګه ځینې نړیوال یا خارجي سیلانیانو په شمول باندې د غزني ولایت له تاریخي ابداتو، طبیعي او ښکلو سیمو څخه شاوخوا 1,20,000 کسانو د اختر په شپو ورځو کې لیدنه کړې ده او په ټولو کې د غزني تاریخي ابدات یا ځینې طبیعي سیمې چې هغه د غزني بندونه، سلطان بند، همدارنګه د سردې بند یا ځینې نورې طبیعي او ښکلې سیمې چې هغلته سیلانیان ورځي له هغو څخه یې لیدنه کړې. په همدې حال کې غزني ته راغلي سیلانیان له خپلو سفرونو خوښي څرګندوي او له مسؤلینو غواړي چې د ولایت ته لا زیاته پاملرنه وشي. هغوی همداراز د تفریحي سیمو د پاک ساتلو پر اړتیا ټینګار کوي. الحمدلله ډېر څه خو هغه شته چې امنیت الحمدلله او له اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغسې جیانو ته مقصد پاملرنه وکړه او دغسې جیان جوړ کړه او خلکو ته مقصد دغسې تفریحي جیان جوړ کړه او موږ ډېر نور له اسلامي امارت ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله امنیت. موږ تاسې باید چېرته چکر دپاره ځو یا تفریح ته ځو نو د موږ تاسې مسؤلیت دا ده له ځانه سره چې هر څه راوړو، که کوم کثافات اضافه کېږي باید دا له دې ځایه انتقال کړو، بار یې وباسو. صحیح ده. او بل دغه موږ تاسې تفریح ځای ده، باید موږ تاسې دې ډېر خیال وساتو. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د سیمه ییزو ادارو له لوري د سیلانیانو لپاره مناسبې اسانتیاوې برابرې شوې دي او هڅې روانې دي څو په غزني کې د سیل نورې سیمې هم وپېژندل شي او د ګرځندوی صنعت لا ډېر پراخ شي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.